خوځېږم سیلاب یم پیاوړی انقلاب یم لښکرې د طاغوت مې ماتې کړي له پېړیو بهیر یم د زلمیو انقلابي مشالونه ځکه دی عذاب انقلاب چې مونږ ګڼلی دی ثواب انقلاب هر یو مغرور ته مو په وخت ورکړی د استشهاد او جهادي مبارزو له ډګره د شل کلن اشغال پر وړاندې د شهیدانو غازیانو او مجاهدینو د اتلولیو کارنامو او خاطرو په زړه پورې کیسې غوندې غواړي حوصلې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې شېبې انقلابونه راوړي په ژوندانه سختې. د هوریت راډیو ډېرو درنو اردونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو په خیر او عافیت سره تېرېږي. تاسو ته له هوریت راډیو څخه د انقلابي مشالونو د خپرونې اورېدو ته زه خپلواک هرکلی کوم. د انقلابي مشالونو د خپرونې په لړ کې دا ځل د شهید استشهادي مجاهد د وروستیو شیبو او رښتینې خاطرې په اړه درته د مطلب دومره برخه وړاندې کوم. هیله ده د خپرونې دا برخه هم را سره تر پایه واورئ. استشهاد او محبت. الله تعالی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بې شمیره پیرزوینې کړي دي، خو هر یو یې نه وریادوي، صرف مهمې او ارزښتناکې پیرزوینې وریادوي. الله تعالی فرمایي: او د مؤمنانو په زړونو کې یو له بل سره الفت واچوو. که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې مصرف کړي هم وای، نو د دې خلکو په زړونو کې د الفت نه شو اچولی، خو الله د دوی منځ کې محبت واچوو. له دې آیت څخه داسې ښکاري چې الله تعالی محبت ته په څومره درنه سترګه ګوري. هسې مې خبره تر دې کوله چې موږ په مرکز کې اوس 7 کسان صرف دې یو عملیاتو ته معطل وو. ځان سره فکر کوو چې څنګه دومره سره خواږه یو. اول کال زما یو فدایي ملګري راته وویل: زموږ د محبت لپاره دغه ژوندون کم دی، حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه. دلته رښتیا هم زه حیران یم چې څو پردي او له لرې لرې خلک څنګه کولی شي چې دومره کلک محبت ولري. خو چې کله د الله تعالی د آیات رایاد شي، نو ځان سره ووایم چې دا صرف د الله تعالی نصرت او پیرزوینه ده. دلته د ملګرو ترمنځ دومره عجیبه محبت دی چې ما نه خپل کور هېر کړی دی. زه د خپلو ورونو کشری یم، په پلار هم د رښتیا ګران یم، او په مور خو نو هر څوک ګران وي. د همیش لپاره مې ورونو خرچه را کړې ده، او پلار خو مې خامخا د جیب غمه کوي. د کور لخوا نوې جوړې راتلل، د بادامو وچې مېوې شتون مې څه ناڅه د افتخار قصه هم جوړوي چې ډاډه ویلی شم چې دا مې له کوره راته راغلی دي. خو له دې هر څه سره سره د مرکز لیونیو راڅخه هر څه هېر کړي، آن لا لیکلو ته هم نه خلاصېږم. نن مازدیګر مشر رهبر ورغوښتلم، ډېر اوږد سفر مو وکړ. ماښام چې خلاص شوم هڅه مې وکړه چې شپه مرکز ته ورسوم، خو لاره ډېره اوږده وه، ترې لرې پاتې شوم. اوس نو له ماښام راهیسې فکرونه کوم، کله وایم چې ماز به څنګه وي، کله وایم چې شیخ به کومې ګپې کړې وي، او کله بیا فکر کې شم چې نن شپه به د سلموټو د سلګیو ترنم له کومه کوم. مرکز کې به د ماخوستن لمانځه وروسته ختم وشو. تر ختم وروسته به په ډېر شوق سره د سلګیو او اوښکو په بدرګه الله تعالی ته زارۍ وشوي. له الله تعالی به مو لقا، دیدار، رضا، ثبات، استقامت، محبت او عملیات غوښتل. بیا به نو په وخت ویده شو. هر یو به کوښښ کوو چې دا ښه کمپله بل ملګری واخلي. بېګا شپه ډېره یخه وه، د یو ملګري تبه شوه. د شپې ناوخته یې زګیروي پیل کړل. کتل مې چې تر ما مخکې میرویس پاڅېده، ګولۍ یې ورکړې او خپله کمپله یې هم پرې واچوله. تر تهجد وروسته مې چې میرویس ته پام شو، خپل ځان ته هېڅ شی هم نه وبرېښي. یوه کمپله یې وه، هغه یې هم په مریض اچولې وه. نن شپه دا دی چې شپه هم ناوخته شوه، کابو 11 بجې دي، خو ملګري مې هېڅ له سترګو څخه نه لرې کېږي. هره شیبه وایم چې رب مو د هغې دنیا کې هم نه لرې کوي،
پرون محاذ ته چا ویلي و چې ممکن تعرضیان 15 کسان شي او یو کس کم شي. محاذ دې ته فکر کوو چې هسې نه زه لرې شم. نن سهار یې راته وویل چې که زه لرې کولم نو ته به په کلکه ورته وایي چې ما لرې نه کړي. ما ورته وویل ما ځه، تا چې څنګه وویل چې ما لرې کوي، ما ځان سره فکر وکړ چې ستا په سر به دومره کله کېږم لکه د ځان لپاره چې څومره کله کېدلی شم. نور بېغمه شه. اوس نو د عملیاتو فکر کې یم. تقریبا هر شی پوره شوی دی. باید عملیات مو یوه هفته هم ونه نیسي. اوس مې رهبر سره مجلس کوو. هغه ویل چې یو موټر ته ضرورت دی چې مونږ یې نه لرو. اوس نو چې هغسې موټر باندې مې په سړک کې هم سترګې لګېدلې وي، ځان سره وایم چې کاشکې دا موټر زمونږ وای. د الله تعالی په دومره ستر دربار کې اوس صرف یو موټر ورڅخه غواړم، ځکه چې کار مو همدې ته ماتل دی. یا الله، خیر د ته د دې موټر غمه وکړه. که نور نه وي رهبر ته یې په خوب کې طریقه ورته وښایه. ربه، مونږ دا 2 کسان غواړو، تا ته درشو، مونږ مه ځنډوه. د ځنډېدلو سبب صرف دا یو موټر دی. یا الله، ته زر دا مشکل را حل کړه، هسې نه چې بیا نور مشکلات پکې پیدا شي. اوس مې موبایل د تهجدو لپاره برابر کړ، خو په ځان باور نه لرم. مرکز یو ځان ته تاثیر درلوده. ما ډېر کوښښ کوه چې له زړه څخه د دنیا محبت لرې کړم، خو نه کېدله. له هغې ورځې چې فدایانو ملګرو سره وم، واسکټ مې رانه بله کوټه کې پاتې شوی و. تقریبا 9000 روپۍ پکې وې، خو هیڅ یې پروا نه راتلله. اوس هم همالته پاتې دی، هیڅ مشکل نشته. ما د تل لپاره خپل کالي، څادر، څپلۍ او خولۍ پاک او منظم ساتل. مخکې به ډېره راباندې سخته تمامېدلی چې بل ملګري به زما څپلۍ وړې وي یا به یې زما کالي اغوستي وو. خو دلته داسې فکر کوم چې دا ټول شیان زما د ملګرو دي. اوس مې ځان ته کتل، ما هم پردۍ څپلۍ راوړې وې، سره له دې چې خپلې مې هم بیخي نوې وې. بس څه به درته ووایم، ما دا لیکنه داسې شروع کړې لکه چاته چې قصه کوم. د لیکوالۍ اصول بیخي پکې پاتې دي. خبره کله یوې خواته شي او کله بلې خواته، خو خیر الله تعالی دې زما په زړه کې د استشهاد رښتینی محبت واچوي. الله تعالی دې ما له دې سب څخه په دنیا او آخرت کې نه بیلوي. د مرګ زیری. د لوی دورې تر دستاربندۍ وروسته یوې ښایسته مدرسې کې یو مفتي صاحب سره ناست وم. ما ته یې ویل چې آخر د فدایانو کې څه شي دي چې ته پرې دومره کلک یې. ما ورته وویل زه صرف یو پوښتنه کوم. تصور وکړه چې 15 دقیقې وروسته د الله تعالی حضور ته وړاندې کېږي، ته به څه وکړې؟ بیا مې وویل ورشه، په معاصر وخت کې تر ټولو ستر عالم ته ورشه، ورته ووایه چې څو شېبې وروسته به د الله تعالی حضور ته ورځې. فکر وکړه څه به درته ووایي. یا هم د معاصر وخت تر ټولو ستر صوفي او مرشد ته ورشه، ورته ووایه چې وخت یې پوره دی او د الله تعالی حضور ته وړاندې کېږي. ښایي لومړی خوږونه د دې خبر تاب رانه وړي، او که ډېر پرمختللی وي او مرګ ته لبیک ویلی شي، نو بیا خو به هم داسې غرقې مراقبې کې لاړ شي چې خبرې به ترې پاتې وي. خو دلته ډېر عجیب دي. ملګري چې څومره اجل ته نږدې کېږي هومره خوشحاله وي، څومره چې د انتظار د پای ته رسېدلو ورته وایي هومرې شوخۍ ډېرې شي. دا ملګري دومره شوخان دي چې پرون سهار ورته راغلم، خو تر نن ماخوستنې لیکنې ته هم نه یم پرېښی. دلته رښتیا هم مرګ د یو تلپاتې ژوند معنا لري. دلته سړی عملاً ویني چې د شهادت مینه د الله تعالی له مینې سره څومره غرق تړاو لري. دا تر دې رایاد شول چې رهبر راته ویل چې هغه موټر مو چې په کار و پیدا شو. دا خبر به مې چې ملګرو ته وویلې بیخي له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېدل. د سفر 9مه ورځ له لیکلو پرته تېره شوه. نن یې 10مه وه. نن سهار ملګرو د چکر خبرې کولې. د سهار تر چای وروسته یوې لرې درې ته لاړو. د الله تعالی د قدرتونو د ښایست مظهر و. دواړو خواو ته له میوو ډک شنه باغونه او په منځ کې د رڼو اوبو سیند. رښتیا چې ښایسته ځای و. ټولو ملګري یو یو اوبو ته واچول. پسه مو حلال کړی و. منظمه د غرمې ډوډۍ مو وخوړله. نږدې مازدیګر پورې هلته و، خو چې راغلو مرکز کې بله خوشحالي وه. زمونږ خاص مرکز ته د اسلامي امارت داسې مشر راغلی و چې که د کوم بل نظام داسې مشر چېرته تللی وی،
نو اول به د غزای د پوز له ټوپکو ستنې لرې کړې وې. خو چې راغلو دومره عجیبه محبت را سره وکړ چې یوازې مشفق پلار له خپل ګران زوی سره کولی شي او بس. دومره خوږ مجلس و چې ما ذخیر وویل دا چې د مجلس کې دومره خوند دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدلو کې به څومره خوند وي. محبوب مشر سره مو ډېر خوږ مجلس وکړ. حیدري مولوي صاحب هم ورسره راغلی و. ملګرو ورته وویل چې یو شعر ووایه. هغه سره شعر نه و، ما نه یې وغوښته. زما دا شعر یې زمزمه کړ: ربه وجود مې نذرانه کې ستا تر در راوړی، ربه وجود مې نذرانه کې ستا تر در راوړی، تا ته ډالۍ کې مې په وینو سور بشر راوړی، او تا ته به ویلی شم او ستا په نوم به وڅڅېږم، تا ته به ویلی شم او ستا په نوم به وڅڅېږم، ورک په بارودو مې زخمی پرهر پرهر راوړی، او ربه د عرش تر قندیل پورته ستا وصال ګڼمه، ربه د عرش تر قندیل پورته ستا وصال ګڼمه، دیدار دې غواړم ما خپل زړه درته سوالګر راوړی، او دغه سکروټې چې پرتې دي او لوګي ترې خیږي، دغه سکروټې چې پرتې دي او لوګي ترې خیږي، نازک بدن دی چې مې تا ته په ډګر راوړی، او چې موټر بم او سرې لمبې په سرو سلګیو غواړم، چې موټر بم او سرې لمبې په سرو سلګیو غواړم، لیونی نه یم ما قیامت د یو نظر راوړی، او ربه لقا دې زما تر زر ځلې اروا خوږه ده، ربه لقا دې زما تر زر ځلې اروا خوږه ده، بس دا مې وس و چې یوازې مې یو سر راوړی، او د استشهاد هوډ به منیبان تر قیامته پالم، د استشهاد هوډ به منیبان تر قیامته پالم، ته یې قبول کړه ما خپل ځان زړه او ځیګر راوړی، ته یې قبول کړه ما خپل ځان زړه او ځیګر راوړی. ډېر خوږ مجلس مو وکړ. د ختم دعا مو خپل مشر ته ورکړه. هغه په دعا کې د شهادت غوښتنه کوله. زموږ ملګري رب ته وسیله وړاندې کړل او د خپل شهادت دعا یې کوله. ځان سره مې ویل رښتیا چې مهارت په معنویت ولاړ دی. څو شېبې نه وې تېرې چې فضا خرابه شوه. ډېره مې خوا پرې باده شوه. ستړي ستومانه ول، خو بس مجبوره ول لاړل. خدای خبر شپه به یې څنګه ځای کې وي. ربه ته یې جسماني روحاني او هر رنګه حفاظت له هرې خوا وکړې. د انقلابي مشعلونو د خپرونې درنو اردونکو، د شهید استشهادي مجاهد د وروستیو شیبو رښتینې خاطرې مطلب دا دوهمه برخه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو مننه چې د خپرونې دا برخه مو هم تر دې ځایه راسره واورېدله. تر بیا چې زه خپلواک د دې مطلب له یوې بلې برخې سره ستاسو چوپړ ته راځم، تاسې په پاک رب سپارم. ښه وخت، د خدای په امان. زیګم سیلاب یم پیاوړی انقلاب یم، لښکرې د طاغوت مې ماتې کړي، له پیړیو بهیر یم د ظلمیو. انقلابي مشالونه ځکه دی عذاب انقلاب چې مونږ ګڼلی دی ثواب انقلاب، هر یو مغرور ته مو په وخت ورکړی د استشهاد او جهادي مبارزو له ډګره د شل کلن اشغال پر وړاندې د شهیدانو، غازیانو او مجاهدینو د اتلولیو، کارنامو او خاطرو په زړه پورې کیسې. غرونو غوندې غواړي حوصلې انقلابونه، راوړي په ژوندانه سختې شېبې انقلابونه، راوړي په ژوندانه سختې شېبې.